بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو رښتیا ویونکی ګټور او بې مطلبه ملګری کتاب دی. پر پښتو نثر د ژباړې اغېز. لیکوال پوهنمل اسدالله وحیدي. غږ خاطره یوسفزۍ. سریزه. پښتو ژبې ته په دې وروستیو کې ډېر کار شوی، کتابونه لیکل شوي او ژباړل شوي، خو یوه نیوکه تل دا ده چې معاصر پښتو نثر د ژباړې له ناوړه اغېز سره مخ دی. ژباړې پر پښتو نثر بد اغېز کړی، کلمې، اصطلاحات او عام جملې ناسمې ژباړل کېږي او یا هم له نورو ژبو راخیستل کېږي. که کلمې او اصطلاحات ژباړل شوي هم له ستونزې ډک دي او له نورو ژبو راخیستل شوي هم، ژبه یې د پردیو کلمو ډکه کړې ده. دا هڅه کمه شوې چې بدیلې پیدا شي او یا داسې وژباړل شي چې کره او طبیعي وي. ژباړه خپل فرهنګي ټکر او فرهنګي پخلاینه ده. په ټکر او پخلاینو دواړو کې اغېز وي، که څوک وغواړي که نه. دا اغېز حتمي دی. دا اغېز منفي او مثبت دواړه اړخونه لري. دا چې علم او پرمختګ ته یې ګټه څه ده، موږ دلته پرې بحث نه کوو، ځکه موږ غواړو پر پښتو نثر د ژباړې د اغېز په اړه بحث وکړو. پر نثر به هم مثبت اغېز وي، خو موږ پر هغه منفي اغېز تمرکز کوو چې د ژباړې له لارې پر پښتو نثر پرېوتلی دی او له امله یې پښتو نثر له ستونزو سره مخ شوی دی. د ژباړې یا فرهنګي ټکر او پخلاینې یوه طبیعي پایله دا ده چې کلمات له یوې ژبې بلې ژبې ته په یوه بڼه او معنا انتقالېږي چې بیا ورته پور ویونو ویل کېږي. بله پایله یې دا ده چې کلمې او اصطلاحات ژباړل کېږي. له همدې امله نوې ژبپوهنه دغه دواړو مسایلو ته ځانګړې پاملرنه کوي. اصول یې ټاکلي او حل لارې یې وړاندې کړي دي. هر څومره چې ژبه له علمي، فرهنګي، اقتصادي او ټولنیز اړخه غني وي، په هماغه کچه یې نور ژبو ته کلمات او اصطلاحات ډېر ځي. هر څومره چې له یوې ژبې ژباړه ډېره وشي، په هماغه کچه یې نور ژبو ته کلمات ورځي. دغه راز هر څومره چې یوې ژبې ته ډېره ژباړه شوي، همدومره پرې د نور ژبو اغېز پروت دی. پښتو هم د همدغه ژبو په کتار کې ده چې د ژباړې له لارې ډېره اغېزمنه شوې ده. د څېړنې موخه. دا څېړنه ځکه کېږي چې پر پښتو نثر د ژباړې د اغېز زیان لوی دی. ستونزه دا ده چې ډېری لیکوالان او ژباړونکي یا پر دغه اغېز نه پوهېږي او یا یې جدي نه ګڼي. له همدې امله ستونزه زیاتېږي. پښتو نثر اوس په دې برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دی. څومره چې رسنۍ ډېرېږي او څومره چې پر ژباړه ډېره تکیه کېږي، همدومره دا اغېز زیاتېږي. اوس چې په پښتو کې تر بل هر وخت ډېرې چاپي، برېښنایي، غږیزې او تصویري رسنۍ شته، نو دا ستونزه یې زیاته کړې ده. موږ همدا ستونزه درک کړې، بحث پرې کوو، لاملونه یې را سپړو او حل لارې ورته وړاندې کوو. پښتو ته په وروستیو کلونو کې ډېره ژباړه شوې او ورځ تر بلې نوره هم زیاتېږي. دې چارې پر پښتو نثر اغېز کړی، مثبت او منفي اغېز ډېر شوی، خو له دې امله چې منفي اغېز یې خطرناک دی او پام هم نه ورته کېږي. زه دلته پرې بحث کوم. دې څېړنې له لارې غواړم ژباړونکي د نورو ژبو منفي اغېز ته د دغه اغېز په بېلابېلو اړخونو او لاملونو بحث کوم. یوازې نقد هم نه کوم، بلکې حل لارې وړاندې کوم. باور لرم چې دا څېړنه به له ژباړونکو او نثر لیکونکو سره مرسته وکړي چې د نورو ژبو له اغېز څخه ځان وژغوري او یا اغېز راکم کړي. د څېړنې فرعي موخه دا ده چې نور لیکوالان هم دې چارې ته وهڅول شي او هڅه وکړي چې د دغه اغېز په مخنیوي ګامونه پورته کړي. د ژباړې اغېز. ژباړه له نورو ژبو د نظریاتو، مفاهیمو او علومو راخپلول دي. دا چاره په طبیعي ډول مثبت او منفي زیانونه لري. کله چې موږ ژباړه کوو، د نورو له افکارو، نظریاتو، علومو او فرهنګونو سره مخ کېږو چې راخپلول یې زموږ لپاره ګټې او زیانونه دواړه لري. په اوسنۍ نړۍ کې د نظریاتو، علومو او فرهنګونو د لیږد لپاره پر ژباړه تکیه کېږي. دا چاره په طبیعي ډول پر هغو ژبو او ملتونو اغېز لري چې ژباړه ورته کېږي. دا اغېز په ژباړه کې د موضوع له غوراوي او د ژباړې له څرنګوالي سره تړلی دی. که څه موضوع غوره او وژباړل شي، نو ګټې یې تر زیانونو ډېرې دي. خو که یوه ناسم موضوع وټاکل شي او یا ناسمه وژباړل شي، زیان لري. موږ دلته د ژباړې پر ګټو او زیانونو لنډ بحث کوو. د ژباړې مثبت اغېز. ژباړه د همدې لپاره کېږي چې ګټه لري او بیا د پښتو په شان ژبې خو ژباړې ته سخته اړتیا لري. موږ دلته د ژباړې څو مهمې ګټې بیانوو.
لومړی، ژباړه مو له علومو خبره وي. په پښتو ژبه کې موږ علمي مواد خورا کم لرو. نه یوازې علوم کم لرو، بلکې عالمان هم کم دي چې د علم په برخه کې زموږ تشه نشي ډکولی. یوازې پښتانه له دې ستونزې سره مخ نه دي، بلکې د نړۍ نږدې ټولې ژبې او ملتونه دا ستونزه لري. اوس چې علوم پراخ او ډېر شوي، ناشونې ده چې هره ژبه او ملت دې ټول معلومات خپل ولري. له همدې امله ژباړې ته اړتیا ده، او همدا ژباړه ده چې علوم د ملتونو ترمنځ شریکوي. ژباړه له علمي اړخه ژبه غني کوي، او همدا یې تر ګردو ستره ګټه ده. که موږ غواړو علومو ته لاسرسی ولرو، باید نورې ژبې زده کړو. دا ناشونې ده چې ټول خلک دې نورې ژبې زده کړي. له همدې امله هغوی چې نورې ژبې زده دي باید ژباړه وکړي او له موږ سره د نورو علومو شریک کړي. دویم، ژباړه مو د نورو له تجربو سره اشنا کوي. انسانان د ژوند په بېلابېلو برخو کې تجربې کوي. ډېری تجربې ناکامیږي، خو انسانان بیا هڅه کوي. ځینې تجربې لسګونه او ان سلګونه کلونه وخت نیسي، خو په پای کې بریالۍ شي. موږ اړ نه یو چې هغه تجربې تکرار کړو چې نورو کړي دي. موږ یې پایله راخلو او خپلې ژبې ته یې راژباړو. که موږ بیا له سره تجربې کوو، همدومره وخت نیسي. نو لنډه لاره یې دا ده چې د نورو تجربې راواخلو او خپلې ژبې ته یې راوړو. دریم، ژباړه مو د نورو له فرهنګونو او تمدنونو سره بلدوي. له مقدساتو ورهاخوا هر فرهنګ او تمدن مثبت او منفي اړخونه لري. د ژباړې له لارې موږ د نورو د فرهنګونو له مثبتو اړخونو سره بلدېږو، راژباړو یې او خپل ولس ورسره اشنا کوو. په دې ډول مو فرهنګ غني کېږي، منفي اړخونه یې کمیږي او مثبت یې زیاتېږي. څلورم، له ژباړې سره ژبه پرمختګ کوي. ژباړه یوازې ژبه د علومو او مفاهیمو له اړخه نه غني کوي، بلکې ورسره ژبه پرمختګ کوي. کله چې ژبې ته ډېر علوم، مفاهیم او نظریات راوژباړل شي، نو په طبیعي ډول پرمختګ کوي. خپل وګړي ورته پام کوي او د نورو ژبو ویونکي هم زده کوي. پنځم، ژباړه د ژبې لغوي پانګه زیاتوي. د ژباړې یوه ګټه دا ده چې د ژبې لغوي پانګه زیاتوي. د ژباړې له لارې موږ له نوو مفاهیمو سره مخ کېږو چې یا په خپله ژبه کې ورته کلمه پیدا کوو او جوړوو، او یا د همغه ژبې کلمه را اخلو. کله چې موږ له نوي مفهوم سره مخ شو، نوې کلمه ورته پیدا کړو، دا خپله د ژبې پانګه زیاتوي. ان که د بلې ژبې کلمه هم تر ټاکلې اندازې را واخلو، ژبه مو ورسره غني کېږي او پانګه مو زیاتېږي. شپږم، ژباړه مو له نورو ملتونو سره نښلوي. د ژباړې یوه ګټه دا ده چې نړۍ یې پیژنو، ورسره تړاو پیدا کوو او ځان د نړۍ یوه برخه ګڼو. ژباړه د ټولو ملتونو ترمنځ د تړښت وسیله ګرځي، ځکه چې له دې لارې ملتونه یو له بل سره خپلې تجربې، فرهنګونه، نظریات او مفاهیم شریکوي. ژباړه ګڼې نورې ګټې هم لري، خو دا ګټې مخامخ له دې سره تړلي چې موږ د ژباړې لپاره څنګه موضوع ټاکو او څنګه یې ژباړو. که ګټوره موضوع وټاکو، نو ژبې ته ګټه رسوي. دغه راز که ګټوره موضوع غوره هم کړو، خو چې سمه یې ونه ژباړو، ژبې ته مو زیان رسوي. په همدې وجه د ګټورې ژباړې لپاره پکار ده چې هم ښه موضوع وټاکل شي او هم ښه وژباړل شي. په دغه حالت کې به مو د ژبې ګټې زیاته کړي او زیان به مو راکم کړي. د ژباړې منفي اغېز. ژباړه زیان هم لري. هره ژباړه زیان لري. که هر څومره سمه موضوع غوره شي او ښه وژباړل شي، بیا هم ژباړه واړه زیانونه لرلی شي. ژباړه نه خپله ژبه ده او نه خپل فکر، نو منفي اغېز یې نشي هېرېدلی. کله چې موږ پردی فکر له پردۍ ژبې رااخلو، زیان یې حتمي دی. البته دا زیان کله زیات وي او کله کم. کله دا زیان تر ګټې ډېر وي، خو کله دومره لږ شي چې په زیان کې یې نشو شمېرلی. که د ژباړې لپاره ښه موضوع غوره شي او ښه وژباړل شي، نو زیان یې د نشت تر کچې رالویږي. که ناسمه موضوع غوره شي او یا ناسمه وژباړل شي، ژبې او فرهنګ ته زیان اړوي. موږ دلته د دغو زیانونو ځینې ډولونه راوړو. لومړی، ژباړه ژبې ته زیان رسوي، ځکه چې د ژباړې پر مهال پر ژبه د بلې ژبې اغېز پرېوځي. د اغېز کموالی او زیاتوالی له دې سره تړلی چې ژباړن څومره په ژبه او ژباړه پوهېږي.
اوس چې پښتو ته څومره ژباړه شوې، پښتو نثر ته یې د لویو ګټو ترڅنګ لوی زیانونه هم اړولي دي. ډېر ژباړل شوي متنونه له پردیو کلمو، د ژبې له ناسمې کارونې، د جملو له ناسم جوړښت او نورو زیانونو ډک دي. دا چې لاملونه یې څه دي، پر ژبه د ژباړې د اغېز د لاملونو په برخه کې پرې په تفصیل بحث کوو. د ژبې برخه کې زیان ډېر وخت په دوو برخو کې وي. لومړی د پردیو کلمو په برخه کې. که پردۍ کلمې په یوه ژبه کې له ټاکلې اندازې زیاتې شي ستونزه ده، که لږ زیاتې شي ستونزه نشته، خو دا بیا هم ژبې ته ستر زیان نه رسوي. دویم زیان چې لوی او جدي دی هغه دا دی چې د پردۍ ژبې سیستم او جوړښت راشي. که موږ د خپلې ژبې جوړښت د پردۍ ژبې تر سیوري لاندې راوست، دا بیا ژبې ته ستر زیان دی. دویم، د ژباړې له لارې ټولنې ته ناسم افکار او پردي فرهنګونه راځي. که په ژباړه کې سمه موضوع غوره نشي، نو زموږ فرهنګ ته زیان رسوي. که ژباړونکي د ژباړې لپاره داسې موضوعات غوره کړي چې هغه زموږ له ارزښتونو او فرهنګ سره په ټکر کې وي، نو دا بیا زموږ فرهنګ او ارزښتونو ته زیان رسوي. د سم غوراوي له لارې موږ د دغه زیان مخه نیولی شو. دریم، ژباړه د لیکوال او یا ټولنې د خپلې فکري ودې مخه نیسي. کله چې پر ژباړه ډېره تکیه کېږي، لیکوال خپل فکر له لاسه ورکوي او د نورو فکر راژباړي. که څه هم دا ډېره کره خبره نه ده، خو بیا هم ښایي پر ځینو ژباړونکو دغه ډول اغېز پرېوځي. داسې هم کیدای شي چې ژباړه د لیکوال او ټولنې په فکري وده او خپل فکر کې مثبت بدلون راولي او د پرمختګ لامل شي. ګڼ نور زیانونه به هم وي، خو موږ بیا دا خبره تکراروو چې دا زیانونه په ژباړه کې د موضوع له غوراوي او د ژباړې له څرنګوالي سره تړلي دي. ژباړه به زیانونه ولري، خو ګټه یې تر زیانه ډېره ده، او موږ د غوره موضوع د غوراوي او ښې ژباړې له لارې زیانونه راکمولی او ګټې زیاتولی شو. دا چې ژباړې پر پښتو نثر څه منفي اغېز کړی، په راتلونکو برخو کې به پرې بحث کوو. پر پښتو نثر د ژباړې د اغېز لاملونه. ژباړه په طبیعي ډول پر نثر اغېز کوي. دا اغېز یوازې پر پښتو نه دی، بلکې د نړۍ هر ژبې ته چې ژباړه شوې پر نثر یې د نورو ژبو اغېز شوی دی. دا اغېز پر ځینو ژبو لږ دی، پر ځینو ډېر. د اغېز لږوالی او ډېروالی له یوه اړخه د ژباړې له څومروالي سره تړلی دی. هر څومره چې ژباړه ډېره وشي، اغېز یې هم ډېرېږي، او هر څومره چې ژباړه لږه وي، پر ژبه یې اغېز هم کم وي. یوازې لږوالی او ډېروالی نه دی، بلکې نور لاملونه هم شته. د ژباړن له پوهې نیولې پر دواړو ژبو تر پوهېده، د ژبې تر پانګې او نورو لاملونو پورې، ټول په دغه چاره کې مهم رول لري. دا لاملونه ډېر دي، خو موږ دلته پر څو مهمو لاملونو باندې بحث کوو. پر ژباړې تکیه. د نورو ټولنو له مثبت اړخونو، پرمختګونو، پوهنو، نظریاتو او معلوماتو د ګټې اخیستنې لپاره ژباړه مهمه وسیله ده. ملتونه اوس د همدې موخې لپاره ژباړه کوي، او دا د نړۍ په هره ژبه کې شته. دا ناشونې ده چې موږ د هر څه له سره پیل کړو او د نړۍ تجربې او پرمختګونه د هیر کړو. له همدې امله موږ اړ یو چې ژباړه وکړو. د پښتنو د پرمختګ لپاره په وروستیو کلونو کې یوه هڅه د ژباړې ده. ګڼو ژباړونکو د پښتنو د پرمختګ او د پښتو ژبې د ودې لپاره ژباړې ته مخه کړه. سلګونه او ان زرګونه کتابونه وژباړل شول، او دا هڅې ورځ تر بلې زیاتېږي. که موږ له 2001 کال راهیسې پښتو ژبې ته شوې ژباړه وګورو، نو دا کار په سلګونو کلونو کې نه دی شوی. پښتنو لیکوالانو او ځوانانو په شدت سره ژباړې ته مخه کړې ده، او اوس هره اونۍ پښتو ته 2-3 ژباړل شوي کتابونه چاپېږي. ژباړه ژبه غني کوي، نوي معلومات، نظریات، افکار او مفاهیم پکې پیدا کوي. پر همدې بنسټ پښتانه ځوانان ژباړې کوي، او په دې برخه کې ګڼ اثار ژباړلي دي. د ژباړې دغه بهیر موږ له نړۍ د هغوی له نظریاتو، افکارو او مفاهیمو سره تر پخوا ډېر اشنا کړي وو. دا کار د ستایلو او ملاتړ وړ دی، خو ژباړې یو زیان هم اړولی چې په کار د مخه یې ونیول شي. څومره چې موږ پر ژباړې ډېره تکیه کړې، په همغه کچه موږ پښتو نثر ته زیان رسولی دی. اوس پښتو نثر د نورو ژبو تر پراخ اغېز لاندې دی،
او دا اغېز تر ډېره د ژباړې له لارې شوی دی. د ډېرې ژباړې له امله اوس په پښتو کې ډېرې پردۍ کلمې شته. د دې ترڅنګ د پښتو ژبې خپل او اصلي جوړښت ته زیان رسېدلی دی. د ژباړې دغه منفي اغېز پښتو بې خونده کړې او مصنوعي بڼه یې ورکړې ده. د دې معنی دا نه ده چې موږ باید د دغه زیان د مخنیوي لپاره ژباړه ودروو. ژباړه باید روانه وي او تر دې باید چټکه او ډېره شي. خو د زیان د مخنیوي لپاره نورې لارې چارې پکار دي. هغوی چې ژباړه کوي باید وهڅول شي، خو تر څنګ یې باید پر دغه زیان پوه کړل شي. دا کار هم د ژباړونکو لخوا کیدای شي او هم دغه کسانو لخوا چې په پښتو نثر څېړي. لومړی دغه ژباړونکو ته پکار ده چې د خپلې مورنۍ ژبې په اړه خپل معلومات زیات کړي. پانګه یې باید زیاته شي. د پښتو ژبې په جوړښت ځان وپوهوي. د جملو په ترتیب باید پوه شي. همداسې د پښتو ژبې ځانګړنې باید درک کړي. دوی باید په دې برخه کې شته اثار او کتابونه ولولي. د ژباړې پر مهال باید د مفهوم د لیږد ترڅنګ دې ته هم پام وکړي چې ژباړې پښتو نثر ته زیان ونه رسوي. د پښتو نثر استادان، علمي او اکاډمیک مرکزونه، پوهنتونونه او نور خپلواک مرکزونه باید په دې اړه غونډې او سیمینارونه جوړ کړي. په دغه غونډو کې باید ژباړونکي او د پښتو نثر پوهان راټول شي. دوی باید پر دغه زیان خبرې وکړي چې د ژباړې له لارې پښتو ته رسېږي. په دې اړه باید بحث او خبرې اترې وشي. حل لارې راوایستل شي او ژباړونکي دغه چارې ته پام وکړي. د دې ترڅنګ پکار ده چې په دې اړه اثار او کتابونه ولیکل شي او ژباړونکو ته د یو علمي او علمي لارښود په توګه ورکړل شي. د ژباړې بهیر باید همداسې روان وي، ځکه په دې کې زموږ ژبې او خلکو ته ګټه ده. خو که له دې لارې ژبې ته اوښتونکي زیان ته پام ونه شي، د لویې ګټې ترڅنګ به لوی زیان هم وکړو. د پښتو ژبې کمه ویي پانګه. د پښتو ژبې ستونزه یوازې دا نه ده چې علمي اثار پکې کم دي، بلکې دا هم لویه ستونزه ده چې پښتو کمه ویي پانګه یعنې لغوي زیرمه لري. په انګلیسي او نور پرمختللو ژبو کې زرګونه داسې کلمې او اصطلاحات شته چې په پښتو کې یې بدیل نشته. په ځانګړي ډول د نوې ټکنالوژۍ او علومو په برخه کې دا ستونزه بیخي ډېره ده. ژباړن چې کله پښتو ته د ژباړې پر مهال له دغه اصطلاحاتو او کلمو سره مخ کېږي، نو په پښتو کې یې بدیل نشي پیدا کولی. پښتو قاموسونه او نورې اړوندې سرچینې دا اړتیا نشي پوره کولی. له همدې امله ژباړونکی اړ کېږي چې یا هماغه پردۍ کلمه او اصطلاح وکاروي او یا هم کلمه په خپل سر وژباړي. که ډېرې پردۍ کلمې راواخیستل شي، دا چاره په ژبه کې پردۍ کلمې له ټاکلې اندازې زیاتوي او ژبه له ستونزو سره مخ کوي. که یې وژباړي او یا په خپل سر ورته بدیل پیدا کړي، دا کار هم په ژبه کې خپلسري او ګډوډي رامنځته کوي او هم ډېر کله ناسم، نامسلکي او د اصولو خلاف وي. په دې ډول ژباړه ژبه خرابوي او له پردیو کلمو او خپلسرۍ سره یې مخ کوي. زه دلته ځینې کلمې لیکم چې پښتو ته په دې وروستیو کې له علم او ټکنالوژۍ سره راغلي دي: ټلیفون، ټلګراف، راډیو، ټلویزیون، سینما، کمپیوټر، میکروب، ویروس، بکتریا، اکسیجن، پروټین، ویټامین، رستورانت، کابینه، کمیسیون، بورس، کمیټه. د دې معنی دا نه ده چې موږ باید د دغو ټولو کلمو مخه ونیسو او بدیل ورته پیدا کړو، خو داسې هم نه چې ټولې یو مخ پردۍ کلمې راواخلو. دا ستونزه څو لاملونه لري. لومړی، د پښتو ژبې کلمې او اصطلاحات راټول شوي نه دي. په ګړدودونو کې داسې کلمې او اصطلاحات شته چې په ژباړه کې ډېره مرسته کوي، خو لا هم راټول شوي نه دي او ژباړونکي ترې خبر نه دي. دویم، په پښتو کې پیاوړي قاموسونه نشته. که څه هم په دې برخه کې په وروستیو کلونو کې څه ناڅه کار شوی، خو لا هم تشه شته. په ځانګړي ډول په تخصصي برخه کې ډېر کار ته اړتیا ده. موږ تر اوسه کم تخصصي، هغه هم کمزوري قاموسونه لرو. نو کله چې د تخصصي ژباړې پر مهال ژباړونکي ته کلمې او اصطلاحات راځي او تخصصي قاموس نه وي، نو له ستونزو سره مخ کېږي. دریم، موږ په پښتو کې د کلمو جوړونې کوم تخصصي مرکز نه لرو چې د ستونزې پر مهال ورته مراجعه وشي. دا مرکز نه په علومو اکاډمۍ، نه په کابل پوهنتون او نه په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت کې شته.
دې چارې هم ستونزه جوړه کړې ده. په نورو هېوادونو کې داسې مرکزونه شته چې په منظم ډول د کلمو جوړونې په برخه کې کار کوي او ژباړونکي د ژباړې پر مهال هغوی د کلمو په برخه کې مرسته اخیستلی شي. په پښتو کې ځینې داسې هڅې شته، خو دا هڅې فردي، ویشلې او تر ډېره غیر علمي او د ذوق پر اساس دي. له همدې له امله یې ټوله ستونزه نه ده حل کړې، بلکې ستونزې یې جوړې کړي هم دي چې خپلسري تر ګردو لویه ستونزه ده. همدا اوس روانشناسۍ ته په پښتو کې ارواپوهنه، روانپوهنه، ساپوهنه کارول کېږي چې خپلسري او ګډوډي یې رامنځته کړې ده. پکار ده چې حکومت په فرهنګي پالیسۍ کې دغه کار ته ځای ورکړي. په اطلاعات او فرهنګ وزارت، علومو اکاډمۍ، کابل پوهنتون او یا بل ځای کې داسې یو مرکز رامنځته کړي چې د کلمو په برخه کې کار وکړي. شته کلمې له لهجو او تاریخي متونو راټولې کړي، نوې کلمې جوړې کړي او په دې برخه کې د علمي اصولو پر اساس قاموسونه ولیکي. پر ژباړه او اصولو یې نه پوهېږي. د ژباړې له لارې د پښتو ژبې د زیان یو لامل دا و چې ژباړونکي له ژباړې او د ژباړې له اصولو سره بلد نه وو. له همدې امله دوی د ژباړې پر مهال پښتو نثر ته زیان رساوه. د بېلګې په ډول دوی نه پوهېدل چې متل پر متل او اصطلاح پر اصطلاح ژباړل کېږي، نو کله چې د ژباړې پر مهال له متل او یا اصطلاح سره مخ شول، هغه یې کټ مټ وژباړل چې په پایله کې په ژبه کې بې معنا متلونه او اصطلاحات پیدا شول. په دې ډول موږ خپل اصطلاحات او متلونه هېر او پردي مو وژباړل چې زموږ له فرهنګ او ارزښتونو سره نه جوړېدل. د بېلګې په ډول کله چې ژباړونکي د فارسي ژبې له باز چګله باب د دې اصطلاح سره مخ شو، نو پښتو کې پر بیا د څه ګل ته اوبه ورکړي او یا بیا د څه ګل په اوبو کړی وژباړه چې نه هغه معنا لري چې په فارسي کې لري او نه هم متل او اصطلاح پاتې شو. موږ په پښتو کې ورته معادل اصطلاح لرو. موږ وایو بیا د څه توره کړې ده، بیا د څه ګلان کرلي دي، خو ژباړن دا هېر کړي او فارسي اصطلاح یې ژباړلې ده. که ژباړن د ژباړې پر دې اصل پوه وي چې متل پر متل او اصطلاح پر اصطلاح ژباړل کېږي، نو بیا به یې دغه تېروتنه نه کوله. همداسې د ژباړې هر اصل ته چې پام نه دی شوی، د معنا او محتوا تر څنګ یې ژبې او نثر ته هم زیان اړولی دی. پر لومړۍ او دویمه ژبه نه برلاسي، د دواړو ژبو پر توپیر نه پوهېدل، پر دې نه پوهېدل چې متل پر متل او اصطلاح پر اصطلاح ژباړل کېږي، ټول د دې لامل شوي چې د ژباړې پر مهال پښتو ته زیان ورسېږي. دویمه ستونزه دا وه چې ژباړونکو تجربه نه درلوده او نه پوهېدل چې په ژباړه کې د ستونزو او سختیو سره د مخ کېدو پر مهال څه وکړي، څه ډول متن انتخاب کړي، څنګه یې وژباړي، له کومو سرچینو ګټه واخلي او څنګه ژبه له زیان څخه خوندي کولی شي. له همدې امله دوی د ژباړې پر مهال د معنا تر څنګ ژبې ته هم زیان واړاوه. پر لومړنۍ ژبې نه برلاسي، زموږ ډېر ژباړونکي پر هغه ژبه برلاسي نه وي چې ژباړه ترې کوي. له همدې امله یې ډېری وخت ژباړه ستونزې لري. دا ستونزې ډېر کله پر دویمه ژبه اغېز کوي. پښتو ته ګڼې داسې ژباړې شوي چې ژباړن پر لومړنۍ ژبه سم نه پوهېدو. له همدې امله یې په ژباړه کې د خپلې ژبې پختۍ ماتې کړې دي. کلمه دوه ډوله معناوې لري، یو اصلي دي او ضمني او مستعارې. دغه راز کلمې په مختلفو ترکیبونو کې مختلفې معناوې هم لري، خو دا چې لیکوال یوه یا دوې معناوې زده کړې وي، نو په هر ځای کې همغه معناوې لیکي. د عملي ژبې یو لارښود وایي د انګلیسي ژبې رن او ګو کلمه په بېلابېلو ځایونو کې 350 معناوې لیږدوي. یعنې کله چې د فعل، اسم، قید، قیدي عبارت او نورو ژبنیو توکونو په ډول راځي، متفاوتې معناوې لري. موږ دلته د همدغه رن او ګو څو بېلګې راوړو. The boy runs، هلک منډې وهي. The motor runs، ماشین کار کوي. The clock runs، ساعت ګرځي. His nose runs، د هغه پزه بهیږي یا پزه یې بهیږي. His eyes run، اوښکې تویږي یا د هغه اوښکې بهیږي. He runs a factory، هغه کارخانه چلوي یا کارځای چلوي. پورته بېلګو کې د رن کلمه په پښتو کې د منډې وهلو، کار کولو، ګرځېدلو، بهېدلو، تویېدلو او چلولو معناوې ورکړې دي. په ډېرو ځایونو کې چې ژباړن یوازې د رن په
په یوه معنا پوه وي نو ټول په همدې یوه معنا ژباړي. کېدای شي چې ژباړن پر انګلیسي سم واکمن نه وي نو د رن په هر ځای کې پر منډې وهلو وژباړي. اوس که همدا جملې ټولې په منډې وهلو وژباړو څه ترې جوړیږي؟ د بای رنس هلک منډې وهي، د موټر رنس ماشین منډې وهي، د کلاک رنس ساعت منډې وهي، هیز نوز رنس پوزی منډې وهي، هیز آیس رن اوښکې منډې وهي، هی رنس ا فیکټوري هغه کارخانه په منډه کوي. له بده مرغه کله ناکله دغه ډول ژباړه لیدل کېږي چې نه یوازې مفهوم نه لیږدوي بلکې دا ډول ژباړه د خندا وړ ده او ژبې ته سخت زیان رسوي. همداسې د ګو کلمه راوړو. We could go to $15,000. موږ د $15,000 وړاندیز کولی شوی. A house like this would go for $25,000. داسې کور په $25,000 ځي یا داسې کور په $25,000 پلورل کېږي. Half of his salary goes on the rent. نیمه تنخواه یې په کرایه کې ځي یا د هغه نیمه تنخواه په کرایه کې ځي. His wife's gone. میرمن یې مړه شوه. Tamim's in charge around here and what he says goes. تمیم د دغه ځای مسؤل دی، هر څه چې وایي باید همغسې وشي، یا تمیم د دغه ځای مسؤل دی، هر څه چې وایي باید عملي شي. په پورته بیلګه کې هم وینو چې ګو په بېلابېلو برخو کې متفاوتې معناوې ورکړي دي. اوس که موږ ګو په هر ځای کې د په تګ وژباړو نو بیا خو ډېر وخت معنا نه لري او یا بیخي بله معنا لري. د بیلګې په ډول یوه جمله رااخلو His wife's gone. اوس که داسې یې وژباړو چې میرمن یې تللې ده نو بیخي بله معنا لري. پورتنۍ بیلګې موږ ته روښانوي چې باید د کلمو په اصلي او مستعارو معناو پوه شو. د غرض پر دې هم باید پوه شو چې کلمې په بېلابېلو نحوي ترکیبونو کې بېلابېلې معناوې لري. دا هغه چاره ده چې کمزورو ژباړونکو ته ورته پام نه دی کړی او له همدې امله پښتو ژبه زیانمنه شوې ده. هره ژبه ځانګړي متلونه، اصطلاحات او نورې ژبنۍ پانګې لري. کله چې ژباړونکی په لومړۍ ژبه برلاسی نه وي نو دغه متلونه او اصطلاحات کټ مټ ژباړي چې په پښتو کې بې مانا کېږي. دا چاره نه یوازې په ژبه کې بې مانا توکي زیاتوي بلکې زموږ خپله شتمني هم تر خاورو لاندې کوي. پر دویمه ژبه نه پوهېدل. پر افغانستان د شوروي له یرغل وروسته بیا د کورنۍ جګړې پر مهال او ان تر اوسه پورې میلیونونو افغانانو خپل هېواد پرېښود، لرې او نږدې هېوادونو ته کډوال شول. دوی د ګڼو زیانونو ترڅنګ یوه ګټه دا وکړه چې نورې ژبې زده کړې. په دوی کې ځینو هڅه وکړه چې له نورو زده کړو ژبو پښتو ته ژباړه وکړي. دوی ډېر مهم او ارزښتمن اثار پښتو ته وژباړل، خو ستونزه بل ځای وه. دوی له خپل چاپېریال څخه د لرېوالي او نورو لاملونو پر اساس په خپله مورنۍ ژبه پوره نه پوهېدل. که څه هم دوی پښتانه په پښتو یې خبرې کولې خو پښتو یې پوره زده نه وه او په لیکلو کې یې ستونزې وې. دوی پر انګلیسي یا بله ژبه پوهېدل، په هغه ژبو کې مفاهیم درک کول، خو کله چې به یې غوښتل دا مفاهیم، افکار او نظریات په پښتو بیان کړي نو له ستونزو سره به مخ وو. دوی د کلمو، اصطلاحاتو، جملو او نورو ژبنیو توکو په برخه کې له ستونزو سره مخ وو. د ژباړې پر مهال دغه ژباړونکي یا پښتو ته پردي کلمات او اصطلاحات راولېږدول یا یې د بلې ژبې جوړښت په پښتو کې عملي کړ. دې چارې په طبیعي ډول پر پښتو نثر اغېز وکړ. موږ د دغه ډول ژباړې ګڼ مثالونه لرو. زموږ لویه برخه ژباړونکي په مورنۍ ژبه پوره نه پوهېږي نو ځکه یې د ژباړې پر مهال پښتو نثر ته زیان اړولی دی. دا ستونزه یوازې په بهر مېشت افغانانو کې نه ده بلکې په افغانستان کې هم هغه کسان چې په ښارونو کې ژوند کوي دا ستونزه لري. استاد اجمل ښکلی په دې اړه لیکي. ځینې خلک چې په ښارونو کې اوسېدلي وي کېدای شي د خپلې ژبې د کلمو، اصطلاحاتو او متلونو ډېره زېرمه ورسره نه وي او د جملو د اجزاو له څرنګه بدلانه سره له معنیز بدلونه خبر نه وي. دغه شان ژباړن په ناپوهاوي کې د نورو ژبو ناوړه اغېز رانه باسي او خپله ژبه ورانوي. موږ دغه ډول ګڼ مثالونه لرو چې زه یې ځینې دلته رااخلم. طرح پیمان امنیتی کابل و واشنگتن تحت مطالعه لویه جرګه مشورتي قرار دارد. د کابل او واشنگتن د امنیتي تړون طرحه د مشورتي لویې جرګې تر مطالعې لاندې ده. په دغه بیلګه کې موږ وینو چې کټ مټ ژباړه شوې ده. د فارسي تحت مطالعه ترکیب کټ مټ تر مطالعې لاندې ژباړل شوی دی.
ښکاري چې فارسي کې هم دا د انګلیسي د انډرسټډي ژباړه وي. دلته ژباړن له خپلې ژبې سره ناشنا دی او سم نه پرې پوهېږي، که نه دا جمله ډېره اسانه ویل کېږي. سمه ژباړه یې دغه ده: لویه مشورتي جرګه د کابل واشنګټن امنیتي تړون مطالعه کوي. یا د کابل او واشنګټن امنیتي تړون د لویې مشورتي جرګې لخوا مطالعه کېږي. ګڼې نورې بېلګې هم شته چې موږ وروسته پر پښتو نثر د ژباړې د عملي بېلګو په وخت کې پرې بحث او خبرې وکړو. پر دویمه ژبه یا په هغه ژبه چې ژباړه ورته کېږي برلاسي د ژباړې اساسي شرط دی. که څوک په دویمه ژبه پوه نه شي، نو د ژباړې پر مهال به نه یوازې د مفهوم په لیږد کې ستونزه ولري، بلکې دویمې ژبې ته به هم زیان واړوي.